بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد 22مه برخه. ګرانو وطنوالو، د پاکستان فوج او د هغې ځواکمن جاسوسي اداره انټر سروسز انټيليجنس یا ISI په افغانستان کې د یاغیانو د ملاتړ پراخه تاریخ لري. د 1980 لسیزې په اوږدو کې ISI د CIA سره په ګډه د شوروي فوج پر ضد د افغانستان یاغیانو لپاره د وسلو د رسولو په پټو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. خو وروسته له هغه چې روسان په ماتې سره ووتل، نو بیا هم پاکستان په افغانستان کې خپلو جنایتکارو له دوام ورکړو، ځکه چې د پاکستان لپاره دا مطرح ده چې په افغانستان کې څوک هم په قدرت کې وي، خو پاکستان به د هغه دولت مخالفت کوي چې افغانستان بې ثباته کړي او افغانستان په خپلو خپو ونه درېږي. نو چې کله شورویان د افغانستان نه لاړل او ډاکټر نجیب په قدرت کې و، نو بیا هم پاکستان په افغانستان کې خپلو جنایتکارو له دوام ورکړو. د ډاکټر نجیب د دولت د ړنګېدو وروسته په پېښور کې د پنجابي نواز شریف د سوري د لاندې د افغانستان لپاره موقتي دولت جوړ شو. ما ته ښه په یاد دي چې زه په ټکر کې وم. زما تره ارواښاد دلبر خان ټکر د پېښور نه راغی، نو ډېر زیات خفه و. نو ما ترېنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. نو ما ته یې وویل دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده چې نن په پېښور کې یو پنجابي نواز شریف د افغانستان لپاره موقتي دولت جوړ کړو. نواز شریف په هغه وخت کې ویلي و چې پیپل پارټۍ بنګالیانو ته مشرقي پاکستان ورکړو او موږ پاکستان له افغانستان ورکړو. نو د افغانستان لپاره په پېښور کې موقتي دولت جوړ خو شو، خو هم د هغه دولت پر ضد به د ISI په ښوونه د ګلبدین حکمتیار کمانډرانو هره شپه د شپې د 9 بجو نه تر د شپې د 11 بجو پورې په کابل راکټې ورولې. خو د ISI یو افسر بریګیډیر یوسف په خپل کتاب افغانستان د بیره ټریپ کې لیکي چې موږ به په دې کمانډرانو باور نه کوو چې ګنې دوی په کابل توغندي وروي او کنه. نو موږ به د ګلبدین حکمتیار کمانډرانو ته ویل چې تاسو له به موږ د یو راکټ په سر پیسې درکوو، نو چې څومره راکټ تاسو په کابل وروي نو هم په هغه حساب سره به موږ تاسو ته پیسې درکوو. نو د ګلبدین کمانډرانو به هر شپه ډېر زیاتې راکټې په کابل ورولې چې زیاتې پیسې د ISI نه ترلاسه کړي، او که په کابل کې به ښځې، ماشومان، ځوانان او مشران مړه کېدل، نو په هغه بیچارهګانو د دې کمانډرانو هیڅ کار هم نه و. نو د ګلبدین حکمتیار نه چې کله د پاکستان دولت خپل کار واغشتو او بیا د ګلبدین حکمتیار نه خلاص شوی کارتوس جوړ شو او په ولس کې ښه بدنام کړو، نو بیا په کال 1996 کې د پاکستان په حکومت طالبان په قدرت کې راغلل. پاکستان، سعودي عرب او عربي اماراتو د طالبانو اولنی دولت په رسمي توګه منلی و چې په کابل کې د طالبانو په مشرۍ کې افغان حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې ساتلې وې. خو د پاکستان دا ملاتړ په دې معنی نه و چې ګنې دوی د افغان ولس او افغان وطن خواخوږي وو، بلکې دا په دې معنی و چې پاکستان د تل لپاره دا غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات رانشي او افغانستان په خپلو خپو ونه درېږي. ګنې بیا به افغانان د پاکستان نه د ډیورنډ لاین واخله تر د اباسین او د مارګلې د غرونو پورې د خپل ځمکې پوښتنه کوي. خو چې کله امریکې سره د خپلو اتحادیانو په کال 2001 کې په افغانستان یرغل وکړو، نو پاکستان طالبان د لاسو خپونه وتړل او امریکې ته په حواله کړل. نو په دغه وخت کې د پاکستان د فوج مشر او د پاکستان رئیس جمهور پرویز مشرف رشید دوستم ته 3 ځله ټلیفونونه کړي وو چې زموږ لخوا یو لویه تېروتنه شوې ده چې پښتنو طالبانو له مو لاس ورکړی وو، موږ اوس ستاسو سره کار کول غواړو. خو د بده مرغه دا ټول قام خرڅه او وطن فروشه افغانان د تل لپاره د پاکستان ټلیفونونو ته په انتظار ناست وي، او هغه سلسله اوس هم روانه ده چې د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه وروسته دا ځینې د افغانستان چارواکي چې بهر دنیا ته تښتېدلي دي، نو هغوی او پاکستان د یو بل سره په تماس کې دي، او په دې ورله شرم هم نه ورځي چې ځان ته افغانان وایي او د افغانستان ازلي دښمن پاکستان سره خپلې اړیکې ساتي. په متحده ایالاتو باندې د ترهګریزو بریدونو وروسته واشنگټن د پاکستان فوجي واکمن
جنرال پرویز مشرف ته وویل چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. په ظاهري ډول پرویز مشرف په چټکۍ سره د بوش د ادارې یو مهم متحد شو. هغه د امریکا فوج ته اجازه ورکړه چې د پاکستان له سمندري بندرونو، ځمکنو لارو او هوایي حریم څخه افغانستان ته د رسېدو لپاره کار واخلي. د هغه تر لارښوونې لاندې آیسای د CIA سره په ګډه کار وکړو تر څو په پاکستان کې د القاعدې څو مشران ونیسي، په شمول د 11 سپتمبر د پلان جوړونکي رمزي بن الشیبه او خالد شیخ محمد. د امریکا د انعامونو په بدل کې پاکستان د طالبانو سلګونه غړي هم ونیول او امریکا ته وسپارل. که څه هم ډیری د مشکوکو دلایلو له امله نیول شوي، خو بیا هم امریکایانو دوی ته ډلییزه توګه د کیوبا په ګونتانامو خلیج کې د امریکا سمندري زندان ته ولېږدول. رمزفیلډ د جون په 15 کال 2002 کې د پینټاګون د پالیسۍ مشر ډوګ فیټ ته وویل امریکایي چارواکي پوهیږي چې مشرف په کور دننه د فشارونو سره مخ دی تر څو زموږ سره خپله همکاري محدوده کړي. خو فکر یې کوو چې دوی کولی شي چې پرویز مشرف له ډېرې پیسې ورکړي او د پیسو په واسطه یې قانع کړي او داسې پرویز مشرف په افغانستان کې د جګړې په جریان کې د امریکې د کومک لپاره د نورو کومکونو پرته د امریکې نه 33 میلیارډه ډالر ترلاسه کړي. خو د بوش اداره په دې پوهېدو کې پاتې راغلی وه چې مشرف او آیسای دواړه خواوې د امریکې سره دوه لوبه کوي. امریکایي چارواکو به ویل چې بوش په مشرف ډېر شخصي باور درلود. دوی به ویل چې بوش د پرلپسې د هغه شواهدو څخه سترګې پټې کړې وې چې د مشرف په مشرۍ کې پاکستاني فوج لا هم د ورته پټو چینلونو او تاکتیکونو په کارولو سره د طالبانو ملاتړ کوو، کوم چې د 1980 لسیزې په اوږدو کې د شوروي پر ضد شریکانو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. که څه هم پرویز مشرف نه غوښتل چې واشنګټن له ځانه لرې کړي، خو بیا هم د هغه فوجي چارواکي هوډمن وو چې کله طالبان بیا د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي نو پاکستان به د طالبانو له لارې پر افغانستان خپل نفوذ ولري او د سیمه ییز سیاست او قومي عواملو له امله به پاکستان افغان طالبان د خپلو موخو ترسره کولو لپاره د خپلې غوره وسیلې په توګه وکاروي. خو له بلې خوا د افغانستان طالبان اکثره له پښتنو څخه جوړ وو چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پښتنو سره قومي، کلتوري، مذهبي او اقتصادي اړیکې شریکې وي. خو په هغه وخت کې اسلام آباد د ازبک، تاجک او هزاره جنګسالارانو باندې باور نه کاوه چې د افغانستان شمالي ټلواله جوړه کړې وه، ځکه چې دوی د هند سره ټینګې اړیکې درلودې. که څه هم پرویز مشرف د 2002 کال په وروستیو کې او د 2003 کال په لومړیو کې د امریکې سره دوه مخې پالیسي مخ په وړاندې بوتله، خو امریکا د مشرف د دوګونې لوبې په پوهېدو کې په بشپړه توګه پاتې راغلی وه. د رسفیلډ ملکي سلاکار مارین سټرنسکي په یوه مرکه کې وویل چې تاسو وګورئ چې امنیتي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او دا هر څه په پاکستان کې د خوندي ځایونو څخه کېږي. نو اخر امریکایي چارواکو دا ومنله چې دوی د پاکستان د ارادې څخه لاندو، نو ځکه دوی په غلطۍ سره فکر کاوه چې طالبان د تل لپاره مات شوي دي، چې دا بیا په لویه کچه غلط ثابت شو، ځکه چې دا احتمال له پامه غورځول شوی و چې پاکستان به طالبانو ته د یو ګټور ځایناستي په توګه وګوري او په اصل کې به بیا ژوندي کولو کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو ډیپلوماټ جیمز ډبنز چې په 2001 کال کې د بون کانفرنس تنظیمولو کې مرسته کړې وه وویل زه فکر کوم چې دا په هغه وخت کې د هیچا لخوا نه لیدل شوی چې پاکستان د امریکې سره دوه مخې پالیسي چلوله. د پاکستان رول په حقیقت کې په واشنګټن کې د 2 یا 8 کلونو لپاره بالکل پیژندل شوی نه و. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خو ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.